متیروه یوازې وخت روره او خور ډېرې مه تېروه. اکثر د ګناهونه چې کېږي دا یوازې چې کله انسان یې کوي هر ټایم ځان مصروفه ساته د پلار سره د مور سره بچو سره ښځې سره ملګرو سره فارغه مه کښېنه ځکه چې سبحان الله د انسانانو ناشنا طبیعت دی نو د انسانانو نه حیا کوي نو ګناه نشي کولی چې یوازې شي نو بیا د الله نه خدای حیا نه کوي نو ګناهونه به یې شروع کړي. څو مسلې شوې یولسم نصیحت د ګناهونو انجام ځان ته مخې ته کړه. د ګناهونو انجام که ما دا ګناه وکړه نو داسې به وشي داسې به وشي دا انجام چې کله تا ته مخې ته وي نو بیا به ته ګناه نه کوې. لکه هسې په قرآن کې یو آیت دی که دا ستا مخې ته وي نو ګناه به دنه ونه شي خو ستا زړه وشو ګناه ته زړه کې راوله که زه دا ګناه وکړم الله به څه کوي ما سره. جواب یې دا دی ومن جاء بالسیئه څوک چې د قیامت په ورځ الله خوا له دې سره راغی چې ګناهونه یې راوړو فکبت وجوههم فی النار پړ مخې به دوی جهنم ته غوځاره کړی شي. چې دا ستا مخې ته چې دا انجام دی د څه د ګناه نو د ګناه نه به بچي. ښه که تا د ګناهونو نه ځان بچ کو الله به څه درکوي دا مخې ته ساته. لکه اوس مثال کې د یو څو آیته یې ډېر ناشنا آیته دي الله سبحانه وتعالی به کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما امر الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه. یو سړی وایي زه دا اعمال کوم د نیکانو ده او د بدیانو نه ځان لرې ساتمه الله به څه راکوي مخې ته دا یږده جنات عدن يدخلونها همیشه چې کوم جنتونه دي الله به د هغې ته ننباسي. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم صرف تا به جنت ته ننباسي. ګوره ته چې ګناهونه پرېږدې دا اثر یوازې په تا نه کوي که ته جنت ته به الله تا ننباسي ستا مور پلار ستا بیبیانې او ستا بچي چې کله هغوی کې هم صلاحیت یې جنت ته ننوتو او نیک اعمال یې کړي ناشنا نعمتونه دي. والملائکة يدخلون علیهم من كل باب د جنت په هره دروازه به ملایکه راننوځي او څه به وایي دې سړي ته سلام علیکم بما صبرتم سلامتیا دي په تاسو باندې تاسو خو ډېر لوی صبر کړی څنګه یې صبر کړی غوږو ته کښېږده صبر یې کړی دی د ګناه نه سترګو ورته ویې دی حرام ته وګوره خو ده صبر وکړو هغه حرام ته یې ونه کتو عورت ورته ویې حرام وکړه زنا وکړه خو ده ونه کړه او صبر یې وکړو لاس ورته ویې ظلم او زیاتی وکړه ګزار وکړه خو ده صبر وکړو ګزار یې ونه کړو خپو ورته ویې لاړ شه پلاني ځي ته هلته پلانې ګناه کېږي پلانې پروګرام کېږي لاړ شه د صبر وکړو لا نړ خواهشاتو ورته ویې د پلانې جنۍ سره یارانه وکړه پلاني سره دا چل وکړه پلانۍ سره دا چل وکړه د ونه منله صبر یې وکړو شیطان ورته ډېرې خبرې وکړې راړوې د الله نه د صبر وکړو د شیطان خبره یې ونه منله د خواهشاتو یې ونه منله د بېدینو خلکو یې ونه منله الله وله په نتیجه کې څه ورکو جنت ورکو. اخرنۍ خبره او دا سویمه ده دولسمه دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه ځکه چې هلته ژوند تنګ شوی د ګناهونو د لاسه ستړی شوی د ګناهونو د لاسه الله ته ووایه یا الله د دې ګناهونو نه مې بچ کړه. دا ډېره ناشنا دروازه ده. الله څه وایي
وإذا سألك عبادي عني پیغمبر وی کله چې تا نه تپوسو کی زما بندگان زما په باره کې فإني قریب نو زه نږدې یم أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعاء قبلو ما داغي إنسان چې دعا رانه وغواړي الله دا دروازه ټکول دغه در نه مزه ولې زموږ څه بل څه در شتي څه نشته ګره امام ابن القیم رحمه الله او بعض نور علماو یو ناشنا واقعه بیان کړې وی په لاره باندې تېرېدمه یو ماشوم مې ولیدو چې مور د کور نه راویستو ویې و ویې ټکو زه بدتمیزه وي کور ته به نه بد نه راسي ویې شړو د کوم ځای نه د کور نه نو زه ورته ودرېدمه چې دا واقعه وګورم چې دا به څه کېږي او ماشوم یې راویستو د کور نه او زه ورک شی دي لاړ څه ځي پورې هغه ماشوم بیا راغی هغه دغه ته ناست و هغه دروازې ته ور خو ورته نه کولاو که نه ور یې ورته نه کولاو ځکه چې خلاف ورزیان یې کړې وې ور یې ورته نه کولاو ځکه چې خبره یې نه منله ور یې ورته نه کولاو پروت و ویده شو مور خو بیا مور یې که نه زړه یې دغه شوی دی جغالک ور یې چې کولاو کړو هغه دروازې کې پروت و راوایغستو ښکلي کړو نو یې ګوره بیا دلته راغلي نو چې ښه ده ته پته ده چې دې ځای نه علاوه دې بل ځای نشته نو ولې زما دا خبره نه منې نو هغوی زما زړه ته د الله سوچ راغی چې موږ دپاره خو بل در نشته دغه یو د الله در دی چې ډېر لاړ شو بیا واپس راشو نو چې ښه راته پته ده چې د دې در نه علاوه هم ګزاره نه کېږي نو بیا ولې دغه رب خبره نه منو بیا ولې هغه ته نه واپس کېږو بیا ولې موږ هغه ته دروازې نه ټکوو ولې موږ هغه ته رجوع نه کوو نو دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي او دا دروازه ټکوي الله ته او څوک چې دروازه ډېره ټکوي نو یو ورځ ورته څه شي کولاو شي الله ته دروازه ټکوي دعاګانې غواړي دا 12 نصیحتونه هغه رور او خور ته چې ما ته ده ووې چې زه ګناهونو ستړی کړی یم نو زه څه وکړمه په دې باندې به اکتفا وکړو او د نن نه به انشاءالله یو نوی ژوند شروع کړو د نن نه به الله ته واپس شو د نن نه به هره ګناه پرېږدو کوو به داسې که نه به کوو کوو به که نه به کوو لوز دی د الله سره که نه نوی ژوند شروع کړئ نوي صفحه نوي پاڼه هر قسمه ګناه د الف نه د یا پورې د نن نه یې پرېږده ته ګوره چې ستا په دې ژوند کې الله انقلاب راولي که نه راولي ته ګوره الله ستا په دې ژوند کې بدلون راولي او که نه راولي ته ګوره چې الله دې اوچتوي او که نه اوچتوي عزت ته الله درکوي او که نه درکوي ته وینې بیا نو دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه تاسو ټولو ته او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ګوري هغه ټولو ته الله سبحانه وتعالی موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي زه په آخره کې هم د دغه مکتب جالیات د جوبیل د دوی شکریه ادا کوم خصوصا د شیخ زید الله صاحب چې ما د دې حقدار وګڼي او ما له دعوت راکړي چې ته راشې دلته او بیان به وکړي نو د هغه شکریه ادا کوم بیا دلته زموږ سره په دې پروګرام کې لوی لوی علما ناست دي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عرفاني صاحب او فضيلة الشيخ محمد نعيم صاحب او شیخ زید الله صاحب شیخ سلطان صاحب شیخ سلطان صاحب دی نور داسې قیمتي ملګري هغو ناست دي د هغوی نه بخانه غواړم چې ما کمزوري انسان د هغوی په مخ کې خبرې وکړې او ما صرف هسې هغه سرسري یو څو نصیحتونه او نور بنیادي خبرې د هغوی وي هغو چې څه ویلي هغه یې ویلي
هغه خبرې وي ما چې هغه یو څو خبرې سرسري ورته کې وکړې نو زه دغه مشرانو نه بخانه غواړم د بېادبي د هغوی په مخ کې خبرې کول بیا د هغې نه به ستاسو ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کړو تاسو دومره وخت ورکړو دې پروګرام له خصوصا د هغه ملګرو چې هغه د لرو لرو علاقو نه راغلي دي او دا ورته ویم الله غیرتي ذات دی هسې به نه ځئ واپس الله غیرتي ذات دی هسې به نه ځئ ته چې په دې جوبیل کې اوسېږي او د دې جومات په خوا کې اوسېږي او دې جومات ته رالې که نه او په دې پروګرام کې ناستې که نه حدیث کې راځي هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي او دین یې زده کوي نو دی چې کله پاسي د الله د طرف نه اعلان وشي قوموا مغفورا لکم پاسئ په داسې حال کې چې الله ستاسو ګناهونه بخلي دي او صرف یې بخلي نه دي هغه ګناهونه یې دله په نیکیانو کې بدل کړي دي بعضو ملایکو الله ته ووایي یا الله وایي پلانې په کې هم ناست دی تا پکې هغه مو بخوا خو درس له نه و راغلی بیان اورېدو له نه و راغلی چا پسې راغلی و الله ورته وایي دا داسې قوم د دوی سره چې څوک کیني هغه موږ به ووایي نو چې ته د ریاض نه راغلی بحرین نه راغلی د احسان نه راغلی د خبر نه راغلی